السلام علیکم ورحمت الله. محسن صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې د ذخیره شوو غوښو خوراک څه حکم لري. د اختر د قربانۍ غوښو په باره کې یو حدیث کې راغلی دی، د سلمہ بن الاکوع رضی الله عنه نه نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي د قربانۍ د غوښو په باره کې: کلوا واطعموا وادخروا، دغه غوښې خپله هم وخورئ، په بل معنی هم وخورئ او ځان دپاره ذخیره هم کوي. کله چې د ذخیرې طریقه داسې وي چې غوښه د بدبوی نه او د ضرر نه وساتي چې بیا د انسان صحت ته ضرر نه ورکوي، نو هغه که هر څومره وخت سړی ذخیره کولی شي، د هغې نه وروسته خوراک جایز دی. لکه سړی ځان له پرچ کې وساتي یا یې ځان له وچه کړي په داسې طریقه چې هغه بدبوی پیدا نه کړي، چینجی پیدا نه کړي، بل نقصان پیدا نه کړي چې بیا بدن ته هم ضرر ورکوي. ده نو ذخیره شوې غوښه چې کله داسې حالت کې وي چې د هغه د انسان صحت ته ضرر نه ورکوي او داسې حالت کې وي چې څوک یې خوري د هغه زړه یې ومني، د هغه زړه یې وغواړي چې ویې خوري، د هغې خوراک جایز دی. خو لیکن یو احتیاط پکار دی، دغه کمې غوښې چې وچېږي او وچې غوښې بیا په بازارونو کې خرڅېږي، خصوصا کابل کې دا غوښې ډېرې، نو د هغې کې اکثر داسې مالونه وي چې دا د رمو والا څوک چې دا ګډې بزې ساتي، د دې چې کوم مال مردار شي، ما داسې اورېدلي دي، نو هغه هم بیا وچ کړي او جمع په راتګ سره بیا بازار ته راوباسي، بازار کې خرڅوي. نو والله اعلم چې دغه خبره به تر څومره اندازې پورې صحیح وي، خو دې کې هم لږ احتیاط پکار دی. که د یو چا شک پیدا شي په دغه شانې غوښه کې چې دا به حلاله وي که مرداره به وي، نو هغې پرېښودل پکار دي، ځکه حدیث کې راځي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هغه شی پرېږده چې تا په شک کې اچوي، هغې څه ته یې پرېږده چې تا په شک کې نه اچوي. نو پرېښودل د دې یقین دی او د دې خوراک دا شک دی، نو پرېښودل یې پکار دي، ځکه دا شکي خبره ده. بل هغه غوښې چې هغه د خارج ملکونو نه واردېږي، نو د هغې هم اکثر پته نه لګي چې دا په شرعي طریقه ذبحه شوی ده دا حیوان که نه دی، او یا د داسې حیوان غوښه ده چې هغه حلال دی او که نه دی. اکثر پکې د خنزیر غوښه یا د خنزیر د واز دی یو څه خوند ته ورکړی شوی، که دغې معنی هم د چا شک و، د شک د وجې نه دې پرېږدي، او که یقین یې و چې دا به حلال مالي او د خنزیر غوښه یا واز د ورسره نه شریکه شوې، نو بیا خوراک جایز دی. او که د چا دغه شک پیدا شو، دغه شک د وجې نه دې پرېږدي، ځکه حدیث کې راغلی چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک. والله تعالی اعلم.